بې مینې خو انسان کېدلی نه شي. که نه یو ورځ چا ماته ویلې وایي یو ملګري سره ناست وم، ویلې بسم الله نور ښه سړی دی خو د مجازي مینې ترانسفارمر یې خراب ده. ما ورته ویل ما مینه خو په خره کې نه وي که نه. نو بې مینې خو امکانات نه لري. تقی عثماني صاحب خبره دل توڑنے کے لیے ہے که نه، دا به د یو چا د پښو لاندې ماتوې چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي، چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي. ډېر ښه. زه په تا باندې ډېر ګرم یم ای ښکلیا، خدای دې سږ کال ژمی راوله لوګر ته. پرېږده چې دا نوم د مجازي مینې هم وګټم، هسې هم په ما باندې سل نور نومونه پورې دي. دا خو د هغو شاعرانو معشوقي یو رقم یې چې هغوی نه وخت نه لري. دا ټول کسان شاعري نه کوي، شاعري نه کوي، شاعري یو څو کسان کوي، هغه نور سیالي کوي. نو دا نقادان وایي لکه دغه ټول شاعران دغه شاعران لکه په یوې نجلۍ باندې عاشقان وي که نه، د ټولو سترګې یو رقم دي. شاعر هغه عاشق داسې معشوقه نه لري چې تر څو د ځناورو باچایي همیشه به دلته ومه د غوایي. بسم الله یو ښکلی دی هم یار نه سو هېڅ نه پوهېږم تا کې څه مشکل دی. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر خوشحاله یئ. له ژونده به خوند اخلئ او د بسمیل صاحب شعرونه به هم لولئ. بسمیل صاحب ډېر وخت وروسته موږ ته په ګوتو باندې راغی. موږ ډېرو ملګرو ته هم ویلي ول چې بسمیل صاحب راځي او د ده د ژوند ډېرې خوږې کیسې به له تاسو سره شریکوو. ځکه بسمیل صاحب ما ته یو ورځ په کمنټ کې هم لیکلی ول چې له ما سره د شعر ورخوا نورې هم ډېرې کیسې شته چې هغه به سره کوو. نو په دې هیله چې نن اسد لالا د ده نه هماغه کیسې هم راوباسي او له تاسو سره یې شریکې کاندي. بسمیل صاحب په خیر راغلی. په خیر اوسئ، تاسو د خدای پاک اجر درکړي. مننه، ژوندی اوسئ. اسد لالا زه خو بسمیل صاحب نه هر وخت په میسج کې هم دا پوښتنه کوم او کمنټ هم ورته کوم چې جنتي بچی لوګر کې څه کیسې دي. نو د ده هماغه یو ځواب یې راته چې لوګر کې جنګ دی. بسمیل خو زمونږ یار دی، د ډېرو کلونو یار دی، زمونږ ملګری دی. او د بسمیل غوندې شاعرانو ته یا ملایانو ته پخوا یو اصطلاح وه چې چټ ملا که نه. د چټانو به بیا په مسجد کې د یو کاسه پیاله شی به چپه کړله او هغې باندې به یو موسیقي به یې جوړه کړه، داسې ترسکون شعرونه به یې ویلې. د دوی خپل یو دغه یو دور د چټانو. نو په هغه چټانو کې زه فکر کوم چې یو مولانا بسمیل پاتې دی. زما د بسمیل د ډېر وخت ملګرتیا ده. څو ځلې م جنګونه هم کړي دي، پخلا شوي یو، خفه شوي یو، دا کیسې پکې راځي. خو یو بل نه هم چاره نه وي. اخري جنګ خو نه دی کړی، څو ورځې مخکې دلته راغلی او مونږ خو عاشقان یو، زمونږ فکر هم بل ځای کې و. نو ده لکه چې ستړي مشي که څه پروټوکول غوښتل ما نه دي ورکړي، بیا دی خفه شوی و، بیا یې ګیلې کړې وې. تا ته هم لکه چې ګیله کړې وه چې دی ما سره ښه ستړي مشي ونه کړه. راغی هغه سوء تبسم راغلی و. سوء تبسم و. بسمیل صاحب نه خو به پوښتنې نورې هم ډېرې زیاتې وکړو، خو مخکې له دې نه چې یو شعر راته ووایې زه به یوه لنډه پوښتنه درېنه وکړم چې دا د شاعرانو د ټولو شاعرانو دا معشوقي ولې یو رنګ وي؟ د ټولو ویښتان زیړ تاو کړي وي، غټې غټې سترګې وي او سره سره اننګې وي. د دې تر شا څه راز دی؟ نو دا خو د هغو شاعرانو معشوقي یو رقم یې چې هغوی نه وخت نه لري. او دوی شاعرانو د ورځ مې د پسرلي صاحب نه پوښتنه وکړه چې دا بعضې کسان سره د سپین ږیري هم دي، عمر زیات ده که نه، شاعري هسې د کار نه وي. نو دا خلک ولې کرار کیني نه؟ بیا پسرلي صاحب ما ته ویلې خدای دې سره عقلرانه وبخي، دا ټول کسان شاعري نه کوي، شاعري یو څو کسان کوي، هغه نور سیالي کوي. نو دا کوم کسان چې شاعران نه دي او هغوی د سیالۍ دپاره د میدان ته راغلي دي، نو د هغوی سره کلمات او الفاظ او تشبیهات نشته. نو دا نقادان وایي لکه دغه ټول شاعران دغه شاعران لکه په یوې نجلۍ باندې عاشقان وي که نه، د ټولو سترګې یو رقم دي. یعنې داسې هم کېدلی شي چې کله کله د یو شاعر معشوقه هماغسې وي لکه څنګه چې دی په شعر کې وړاندې کوي؟ دا امکانات هم شته؟ والله نو دا خو شاعران په مثال کې ورکړم، کېدای شي خبره بربنډه شي چې مثلا فلاني شاعر یاده کړې ده که نه، او بیخي هماغسې ده که نه. هغه یو ملا تقریر کوو د جمعې په ورځ د حورو صفت یې کوو چې حورې داسې ښایسته یې و داسې ښایسته یې. پېښور کې ما دا ټوکه اورېدلې. نو په د کلي کې یو کس هغه لور یې هم ډېره ښایسته وه.
د ملا هم لیدلی وایي مړه نور به هم څه سر خوږوم فقط د حاجي صاحب لږ ټکور یې دغه شی ده هغه دې منځ کې یو هلک راپورته شوی هغه د حاجي په دود باندې ماینده وایي نری تکبیر داسې کې بله خبره ده که نه چې تا پوښتنه زه د یو بل ادیب او شاعر چې هغه د پارسي ژبې شاعر ده عبدالقیوم قویم نومیږي تېر کال و که څو کاله مخکې د یو غونډه موږ ته نیول سوې وه د افغان ادبي بهیر کې عبدالقیوم قویم نومیږي هغه وایي دغه شاعر چې مثلا په د چې کومې نجلۍ سترګې ستایي کومې سترګې ستایي دا د دې د هغې ګاونډۍ سترګې نه دي چې دا پرې میین ده اصل کې څوک چې شاعر ده که نه داسې کومه معشوقه ستایي دا یوه اسطوره ده په حقیقت کې که نه یعنی دا امکان هم چې هغه بیخي وینه د دا امکان هم څه لکه الفت صاحب وایي چې شاعر هغه عاشق ده چې معشوقه نه لري که نه نو څوک چې شاعر وي هغه د خپلې معشوقې د سترګو دپاره خپل شعر نشي خرابولی مثلا که کوم شاعر د معشوقې سترګې لکه نرګس داسې وي که نه دا یې تشبیه نه ورکوي د خپله شاعري نه ورباندې خرابوي بالکل نو هغه داسې یوه خبره کې اصل کې د شاعر هغه داسې د خبرو پسې ګرځي که هغه د معشوقې خبرې وي که د مینې خبرې وي لکه خپل کیفیت هم ووایه او زه خپله داسې یم چې د خپل کیفیت د په کومه باره کې نه زموږ هم ډېر کیفیتونه دي اصل کې معشوقې والا کیفیت دي وایه قاري صاحب بلته بله خبره هم ده که نه دانش صاحب خو زموږ پیر زموږ په هره برخه کې یو پیر لرو په تصوف کې مو ځان ته پیر ده دا یې اوس زموږ د کومې برخې پیر ده هغه بیخي تصریح کولی هم نه شو او د دې سره خو زموږ دم ده د دې سره خو بیا دم وایم که زموږ تارو سره لکه زموږ راګ ورته معلوم نه بس په هغه چې ګوتې کېږي لکه کوډې سره باندې کړي هسې به سترګې پټې خبرې کوو کوشش کوو چې هم نه غږوي او بسمیل صاحب ستاسو یو کتاب هم په دې نوم باندې چاپ شوی د هوري طالب جان د هوري په اړه ستا تصور څه دی دا د هوري کیدای شي یو څوک تصور ولري د هوري په اړه باندې یا د جنت په اړه باندې دا خو د دې نامه تر شا هم داسې ډېرې اوږدې کیسې پرتې دي دا نوم چې ما د دې دپاره غوره کړ د خپلې ټولګې دپاره نو څو وجې وې یو وجه خو یې دا ده چې د دې ما لکه که یو څوک کوشش کوي که ما خپله دا نظر ده چې که هر څوک د خپل ګریوانه سر راوباسي هر څوک د خپل ماحول او د خپل چاپېریال خبره وکړي هماغه نوښت ده د کوم کسان سره نوښت نشي کولی په هغوی باندې خدای پاک راځله همداسې د تقلید پیری کېنولی ده نو ما چې کله دا وضعیت په دې مطلب باندې پوه شوم چې هر څوک دا اصل کې د خپلې مور نه زده کړه دا خبره مور به چې کله کله د ما شاعري اورېده نو هغې به خندل ما به ورته چې مور یې ولې خاندې بیا هغې راته ویلی چې یو ملا د ظاهرشاه په وخت کې کابل ته راغلی و بیا هغه د کابل د رش و بیروبار نه ډېر متاثره و پخوا د کابل نه پرته په نور کلي کې دومره خلک نه و بیا هغه ملا به ویلې په کابل کې زښته ډېر بیروبار و زښته ډېر خلک و بیا به چا پوښتنه ترې وکړه چې څومره خلک و ډېر خلک و نو چې ډېر به یې ټینګ کړو څومره خلک و لکه یوه ښه لویه جنازه بیا مور مې خندل به هر څوک د خپل خبره کوي که نه د خپل چاپېریال د خپل میره نو هغه به ماته ویل چې بس همدغه د جمعې شپه او پنجشنبې ماسپښین او طالب جان او ګلبشره یادوي نو همالته دې مې هغه ګزان وکړه چې د ما دغه لاره ده لکه چې زه د همدغه ډول سره زه باید همدغه کسان یم کتاب چې تا ورته یاد کړ تیار ما سره دی دا یو څو بیتونه به دی خپله ووایي زه به یې نه وایم دی دې ووایي ما چې کتاب راواړه دا مخې ته راغله همدې نه که یو دوه درې بیته ووایي د اورېدونکو ته چې همدغه ځای د سره برابر کړی دی همدې ځای نه والا همداسې خپله راواړې ولې ښه نه وه نه هسې کې د شاعر ته خو داسې نشي ویلی که نه چې دا انتخاب د شاعر دپاره خپله شعرونه که ځکه سخت دي که نه د فرانسې ده که نه څه نومېږي جان ژاک روسو د هغه مجسمه چا جوړه کړې وه بیا چا ورته ویلي وو چې د کاروان صاحب مې ورته خدای دې نه راشي غلطوي چې دغه لاسونه یې ډېر ښکلي دي بیا دا یې ویل دا اوله هغه لاسونه وایي پرې مات کړ که نه بس د شاعر یا د هنرمند په هنر کې انتخاب کې چې دا جای ښه دی هغه په زړه کې تېرېږي چې البته بل جای ښه نه ده چې مې بېرته جوړ کړې ته در پسې ګرځم
بیرته جوړ کړې ته در پسې ګرځم تیار خاورې او اوبه در پسې ګرځم ډېر ښه پیدا کړی مې تر اوسه خوب کې نه یې پیدا کړی مې تر اوسه خوب کې نه یې ګرانه ټوله شپه ویده در پسې ګرځم او د ویښتو پروی د خدای یم پیدا کړی د ویښتو پروی د خدای یم پیدا کړی چې پریشان لکه ویښتي در پسې ګرځم د هلال په څېر بس ټول درته کچکول سوم د هلال په څېر بس ټول درته کچکول سوم پروت په غاړه د خپل زړه در پسې ګرځم او د دیدن د مانځه نیت مې پخوا کړی د دیدن د مانځه نیت مې پخوا کړی بسمل تل په اوداسه در پسې ډېر ښه اصل لاله ما وختي هم بسمیل صاحب ته دا خبره وکړه کاروان صاحب یو ورځ موږ دفتر ته راغلی نو چې کله رخصتي ده ده ورته یو بیت وایي نه پوهېږم چې هغه بیا ده پوره غزل کړی کوم هغه یو بیت وایي زه په تا باندې ډېر ګرم یم ای ښکلیا خدای دې څه کار ژمی راوله لوګر ته بسمیل صاحب دغسې شوخ بیتونه هم ډېر زیات دي او ډېر زیات مینوال هم لري یو تازه غزل که ترې نه وروسته د خیال ډېر خوند به وکړي بسمیل صاحب او که د دې بیت تر شا دې کومه قصه وي هغه هم ووایه نه قصې به نه کوو قصې به خلکو ته پرېږدو او تبصرې به خلکو ته پرېږدو درپسې جوړې کي که نه خبر دي نیم خلک چې هغوی به خامخا تبصره پکې دا یې ولګولی دی که نه هغسې خو که څه هم زه ما باید داسې پرېږده چې دا نوم د مجازي مینې هم وګټم هسې هم په ما باندې سل نور نومونه پورې دي څومره ښه والا بسمیل صاحب د هغه کې د زموږ د جهاد د پیل او د پای دغه ورځې به چې کله کله وي د ملي ورځې رخصتۍ به هم وي فیسبوک کې به ځینې شعرونه شیر کول په دې موضوعاتو باندې دغه شعر خو د افتخار باره کې یو بیت ما لیکلی و هغه به یادوي چې تر څو د ځناورو باچایي همیشه به دلته ومه د غوایي دا به نه و د خرو والا و والا دغه د خرو زه ډېر یادوم په شعر کې نو بعضې کسان یې ځان ته کش کوي نو زه د کوم یو نه پوهېږم یو بیت خو د ما د خرو باره کې دغسې یا خپل بار ورباندې وړی راځه دغه بیتونه به وایم د کوم څه خپل باره کې دی یا خپل بار ورباندې وړی یا پیسپرېږه له چارپای سره همدغه انسانیت دی خرو خپل حق غوښت په لاریون کې ویل چې خرو خپل حق غوښت په لاریون کې ویل چې لګېدلی په موږ تور د جهالت دی او یو بل بیت دا داسې ما یو ځل د عیسی علیه السلام او د اصحاب کهف په باره کې فکر وکړو عیسی علیه السلام که څه هم پیغمبر و د هغه سره هم چې کله یادېږي یو خر یې درلود غالبا نقصون داسې معلومېږي د اسرائیلیاتو نه نو خو د هغه په خره کې کوم توپیر نه دی راغلی که نه خو د اصحاب کهف سپی چې وو هغه په روایتونو کې راځي چې هغه بیا د انسان په شکل باندې دوی سره جنت ته ځي فضیلت ذکر کېږي نو ما په دې کې سوچ کوو چې ګوره په اصحاب کهف که څه هم اولیا او پیغمبران نه وو د هغو له وجې نه په سپي کې فرق راځي خو په خره کې د پیغمبر له وجې فرق نه راځي یو بل ځای ته راغی د یو غزل باید داسې قطمیر جنت ته ځي نه خر د عیسی قطمیر جنت ته ځي نه خر د عیسی انسان کول ګورئ د خره مشکل دی دغه یو بل بیت په دې کې ډېر مشهور د خلک اوس وایي چې بسم الله یو ښکلی دی هم یار نه سو هېڅ نه پوهېږم تا کې څه مشکل دی دا کې مشکل نشته خلکو کې به مشکل وي او بل د خرو باره کې ما یو بیت ویلی و چې د خره ټکه اختلاف چا سره نشته دغه اختلاف چټي خبره نه ده که نه خلک اختلاف باندې غوسه کېږي چا سره چې فکر وي که نه نو دغه فکر هم د خپل اختلاف ته سړی بیایي که نه نو زه خپل دغه څوک چا سره اختلاف نه لري هغه خر ده د خره ټکه اختلاف چا سره نشته ښو او بدو باندې څه کوي خر دی او انسانیت په غوږو نه دی بسم الله انسانیت خو نوم د فکر او نظر دی او بل باید د پسرلي صاحب یو غزل یو مشهوره باید د هغه ته ما داسې هغه یاد کړی و چې
زمه په څښتن باندې خر پیټی شي وخت لري بازار د کمقلانو هم وخت لري بازار د کمقلانو هم زمه په څښتن باندې خر پیټی شي چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسمله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي او زه نه مخکې یو بیت را په زړه سو چې ارام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په منګول راسي ډېر ښه ډېر مقتدیانو نه خو د څه وخت مخکې لږ شکایت هم کړی او مسله بیا حل شوه که همداسې پاتې شوه نه مقتدیانو خو مسله لا پاتې ده اوس دفتر عریضه پر باندې کوم غلی نه ده راکړی د هغه څنګه د بسمیل صاحب اوس ځینې مقتدیان یا هلته په لوګر کې خلک خو به څه نه وایي درته چې دا ډېر عشقي شعرونه او شی ته وایي خبر به نه یعنی والا د ما څو ګټې کړي دي په دې کې دا خبره دا د ما موږ کوم ځای کې اوسېږو سر کې که نه هلته پښتانه ډېر کم دي د ما مقتدیان ټول فارسي ژبې دي او بل اکثره عوام دي که نه د لیک او لوست سره ډېر هغه نشته تعلق نشته نو دا مې د ما طالع وبوله که نه خبر نه دي زمانه یو ورځ سخت کې مشاعره وه نو د ما دوه مقتدیان دي یو د 5 وختو مقتدیان چې 5 وخته جمع ورکوم یو چېرته خطابت لرم که نه نو د خطابت د مقتدیان مې مخې ته ناستو نو زه ډېر شرمېدم که د خلکو زه هر څه کوشش مې کوه باید سیریز اوسم که نه خلکو دغه نور شعرونه غوښتل نو بیا د مقتدیانو له وجې نه ما هغه نور د مینې او د خال او خط په اصطلاح هغه شعرونه نه سوی ویلی مردراز مروت دې خدای وبخي تر اخره پورې کلي کې څوک پوه نه و چې دی شاعر دی نه هلته خو زه هغه یم په اوسنۍ اصطلاح ډېر سیریز یم که نه پټکای مې په سر او په محراب کې ناست یم او دلته چې زه دا کومه شوخي کوم د خپلو ملګرو سره که نه نو په دې کې هم داسې په عملي ژوند کې دومره هغه نه یم فري نه یم لکه څنګه چې په شعر و شاعرۍ کې و خو بس کوم یو ستا د خوښې دی کوم ژوند ما سره لکه ډېر فري کېږي دانش صاحب سره بس راسم که نه اوس مې مخکې مو ورته ویلی چې د موږ نه پوهېږم چې د دغه ډار هم نسو راتلی زه سره چې کښېنم بعضې چې د خولې واک د ما سره نه وي هغه د ده سره ده خو یو دا څه ښه نه دي ځان په ځان باندې دا پښتنۍ پوښتنې ته راځم که نه دغه هغه وایي په الفت صاحب چې د ډېر قید نتیجه ډېره ازادي ده د شدید شکنجې عمر اقل دی بعضې داسې قیودات دي که نه چې هغه شریعت او دین خو موږ نه دي وضع کړي که نه موږ یې په ږان باندې وضع کوو د دې توان بیا دا ده چې دغه وروسته بیا هغه اصلي شیان هم موږ ورسره خرابوو اوس په خپل زوی باندې ډېر قیودات نه ږدم ځکه چې هغه بیا داسې ونه وایي چې کاشکې زه د ملا زوی نه وای هغه د ډېر قیودات چې دي تاوانونه لري لکه د خپله دغه شعر کې الفت صاحب خپله ویلي که نه من ژوب اغوستل ښه که بد عمل دی د دلاق او چادري عکس العمل دی که افراد دی که تفرید یو د بل سر خوري هر یو بل ته قبرکن د بل اجل دی د ډېر قید نتیجه ډېره ازادي دی د شدید شکنجې عمر اقل دی نو ډېر قیودات ښه نه دي چې په ځان باندې وضع کړو څومره داسې قیودات چې هغه د ټولنې له طرفه د دین په نوم باندې وضع شوي هغه باید موږ مات کړو هغه اصلي دین ته راوباسو بلکل بسمیل صاحب د اخرو کې یو شعر تابل هم مشهور شوی و هغه د هاشم لوګري یوې خبرې پسې داسې هغه چا په ما باندې دا فیسبوک کې د بعضې کسان ما پسې هغه خمپوشونه کوي که نه هغه بیا زه خو جواب نه ورکوم ځکه د ما یو بیت داسې دغه کسانو ته یو دغه مې په یو ورځ لیکلی و چې ته سړی او بسمیل ګمراه دی ها سیده و بیخي سیده ما خبره دا خو شعر کې ده هم ده که نه بس هسې نور جواب مې نه غوښتل چې ورکړم نو د ما یو بیت مې یو څو شعرونه مې لیکلي وو پرون مې ولیکل دا به واورو پرون مې ولیکل خدای دې وکړي چې همداسې ځان سره مې لیکلي نه دي لا مې په ذهن کې دي چې دا د سپي انسان هم پوهېږي که نه چې انسان ما د شعر مطلب دا ده چې انسان کله سپی سي هغه بیا عادي سپی نه وي لیونی سپی که نه د دې خاصیتونه بیا دا دي چې د سپي سره دوی به د خولې اچولو نه درېږي په هر صورت کې خوله رااچوي که نه
نو یا به پرېږدئ یا به ځان ترې پټوئ. او بل د سپي او د هغه سپي چې هغه انسان سپی سوی فرق دی چې سپی وفادار یې ملګري کېږي د دی سنډیوالي نه لري په هېڅ صورت کې د نه پرېږدي که نه. نو آخري دا باید داسې چې سپی انسان لیونی سپی سم سپی نه وي. سپی انسان لیونی سپی سم سپی نه وي، نه ستنېږي له داړلو غپلو. سپی انسان لیونی سپی سم سپی نه وي، نه ستنېږي له داړلو له غپلو. دغه نور بچونه مې نه دي برابر کړي، خو وروستی بیت یې دا ده نو څوک چې غول خوري نو پرېږدی یا یې بسم الله. د غولخورو لاس به نه نیسې له غولو. نو دا حق ته به جواب نه ورکوې که نه پرېږدی. بسمیل صاحب یو بل شعر هم که راته ووایي، خوند به موږ ترېنه واخلو. غزل داسې د مخکې مې یو بیت د غزانو درته وویلی چې زړه مې بېرته نه راکوي سترګې د بدپورې دي. زړه مې بېرته نه راکوي سترګې د بدپورې دي، ما نه د دنیا کارونه پاتې دورې دورې دي. او دا خو یې زمونږ سترګو کې خاورې اچولې وې. دا خو یې زمونږ سترګو کې خاورې اچولې وې، ماشکه ویل چې دا یې په رنجو باندې راتورې دي. نه یم منصور خو د ملا دار په خوب وینمه، نه یم منصور خو د ملا دار په خوب وینمه، بېله عن الحقه دلته سل خبرې نورې دي. او پرېږده چې دا نوم د مجازي مینې هم وګټم، پرېږده چې دا نوم د مجازي مینې هم وګټم، هسې هم په ما باندې سل نور نومونه پورې دي. او نوش جان بسم الله په حرام پټکي سنت شمله، سترګې د بزرګ په پردیو رنجو تورې. څومره ښه واله. بسمیل صاحب وختي ما دا پوښتنه وکړله، خو د تورې په اړه باندې ما د تصور خبره درته وکړله. لکه مثلا تا یوه خبره بله مشهوره وه چې غضنفر صاحب سره تاسو مرکه کړې وه که نه؟ نو زه به د جنت د نعمتونو باره کې داسې یو هغه ورته وکړم یو څه داسې لنډه تبصره غوندې. دغه د جنت نعمتونه چې دي که نه هغه لکه د دنیا داسې نه دي، خو د دنیا نعمتونه چې دي د هغې سمپلې دي که نه. نو په دنیا کې د خدای پاک چې موږ ته د حورو صفت کوي که نه، نو موږ خو د سترګو د زلفو د خدای د حورو صفت کوي د سترګې یادوي که نه، چې غټ سترګې دي که نه، د موږ د ذهن تر حده پورې که نه. ځکه خو موږ خو همدغه ښځې لیدلې دي، همدغه شات هم لیدلې دي، همدغه شودې هم لیدلې دي، همدغه باغونه او ګلونه هم لیدلي دي که نه. نو دغه شان که نه په حدیث شریف کې راځي چې په جنت نعمتونه چې دي که نه، چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه سترګو لیدلي او نه غوږونه اورېدلي او نه چا په زړه کې تېر سوي دي. نو د جنت د حورو باره کې بس همدغسې د دې سره مینه کول، د دې پوښتنه غالبا تا وکړه که نه چې تا حورې ولې یادې کړي دي که نه. نو د دې پوښتنې جواب ما پېغ وخت په غضنفر صاحب ته همداسې ورکړی و چې د بې مینې خو انسان کېدلی نه شي که نه. یو ورځ چا ماته ویلی وایي یو ملګري سره ناست وم، ویلی چې بسم الله نور ښه سړی دی، خو د مجازي مینې ترانسفارمر یې خراب ده. ما ورته ویل ما مینه خو په خره کې نه وي که نه. نو بې مینې خو امکانات نه لري. تقی عثماني صاحب خبره دل توڑنے کے لیے ہے که نه، دا به د یو چا د پښو لاندې ماتوې که نه. دکې یو خواته میل نه سي کوم ځای کې چې څه نه غواړې چې هلته د مینې ګدرمند بلې خواته کش کوي که نه. د خدای پیدا کړی د مینې لپاره ده که نه. نو ما نو د حورې خواته راکش کړ، ما د حورې طرف راکش کړي. به غضنفر صاحب ما ته راته ویلی چې دغه مینه خو د یو شي سره کېږي چې هغه مخصوص یا شته وي که نه. نو ما ورته ویلې ما د حورې وجود خو یقیني ده، حتی د تا د وجود نه مې یقیني ده. که زه ووایم چې غضنفر صاحب نسته نه کافر کېږم، او که ووایم چې حورې نسته کافر یم. به غضنفر صاحب د خدای د خیر ورکړي بس همداسې نشر کړه، سانسور پکې ونه کړه هغه مرکه کې. همدغه ښځې مثالونه دي که نه، دغه نجونې د دنیا او دا یې سمپله دي. اصل کې دا بله خبره ده که نه. د حمید بابا یو بیت دی، زه به اول هغه درته ووایم. دا چې ستایي نر حوران د جنت خلک، له هغو نه یو زما په یقین ته یې. اصل کې دغه د انسان فطرت چې ده دا بل جې نه را شروع کړو. یو ملګري پوسټ کړي اوس یې وایي د شهید دپاره سل حورې دي که نه، د ښځې دپاره چې دي. دا ذاکر نایک نه پوښتنه شوې ده. نو دې دپاره ما ډېر سوچ کړی ده که نه. بل ورځ ما د روزه کې ډېر فکر کوم، دغه د ښځو باره کې راځي انسانانو ته خدای پاک وایي چې ښځې موږ د تاسو دپاره که نه لتسكنوا الیها ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا الیها. د خدای پاک له قدرتونو نه یوه دا ده چې هغوی د تاسو دپاره ښځې پیدا کړې. خلق لکم د څوک چې د عربیت لغت راشنی د لکم باندې پوهېږي چې تاسو دپاره.
نو وده مې ځکه پیدا کړې که نه چې وجعل بینکم مودة ورحمه چې تاسو کې سکون پیدا شي او تاسو منځ کې مودت او مینه پیدا شي. نو دغه ښځه د خدای پاک د نر دپاره پیدا کړې خو دې دپاره نه چې دی د مزدوره یي یا دی د استعمال کې ورباندې اړ شو. دی دا هوله چې ده ښځه چې د سکون ده د انسان دپاره. دا لکه یو ګل چې انسان دپاره پیدا کړی د ښځه یې ورته پیدا کړی، موسیقي پیدا کړې ښځه یې ورته پیدا کړې او د دې دپاره یې ښځه پیدا کړې چې دغه انسان په مینه باندې مطمئن کېږي. نو ښځه د مینې دپاره ده. نو دغه ښځه داسې یو شی ده چې هغه د یو چا دپاره ډالۍ شي. نو ځکه موږ داسې ویلی شو که نه چې مثلا د یو شهید دپاره سل هورې دي. نو پاتې سوه د غلمان مسله څه که نه زه د پوښتنې باندې پوه شوم ملګري یم څوک چې هوښیار وي پوهېږي په دې خبره باندې. اصل کې د غلمانو توجه د انسان د غلط فطرت خبره ده. د فطرت چې کله پنجابیانو خبره بګړ گیا که نه څو خراب شي که نه نو هلته بیا د حورو نه او د نجونو نه بلې خواته ځي نو هغه په جنت کې به سړی په خپل اصلي فطرت باندې. او بله خبره دا ده چې دغه د حورو چې دي که نه دغه دومره هم نه دي قیمتي لکه موږ چې وایو. دا پسې کې مزدورانې دي د دنیا د ښځو دپاره. دغسې د جنت ده نو که نه انسان ډېر قیمتي ده. جنت د هر څه پکې امکان بس په دې بېره خلاصه کړو که حسن جان شیخ صاحب به ویلې که نه چې د جنت زندګي نیمه خدایي ده. ځکه چې مثلا چې هر شي خدای پاک څه شي وغواړي که نه هغه کېږي. یو جنتي هم همدغسې ده چې څه وغواړې. ما یو بیت هم په دغه کې د حسن جان شیخ صاحب نه مې هغې کړې ده لکه غلا یې بولې که الهام مې اخیستی د استفاده یې بولې چې مینه څه ده خو جنت د صوفي جانه د جنت زندګي نیمه خدایي ده. او تا د جنت باره کې ډېر سوالونه پیدا سول درته زه به مې یو خپل یو سوال درته وکړم که نه سوال درته پیدا سوی. ما ته نور سوال نه پیدا کېږي په جنت کې. زه دا د مینې او د انډیوالۍ په اصولو په طرز باندې پوهېږم. زه ځان سره مې ورځ ویلې ما دغه حورې ښایسته دي خو چې طبیعت به یې څنګه وي که نه چې موږ به ورسره ولګېږي که نه جوړه به راشي که به رانشي. اوس دغه ما په دغه ژوند کې اکثره یو چا سره انډیوالي راجلېږي چې ما او د هغې طبیعت یو شی وي که نه. نو که یو څوک ښکلی یم نور کمالات هم ولري او طبیعت دې تا یو رقم یې د هغه بل رقم یې که نه موږ دلته ولې راځو کتابخانې بل چېرته ورته که نه خو د الله سره تا سره طبیعت لګېږي. نو ما د بیا طبیعت پوښتنه ډېره پیدا کېږي. بسمیل صاحب یو بل شعر به درنه واورو. یو بیتونه چې دا ما سره دي دا مې شعر کړي دي هغه به هر چېرته یې وایم نه خو دلته به یې وایم. دا خو زموږ لنګر ده که نه دا په موږ باندې ډېر حق لري. خو مشکل دا ده چې اوس تاسې کوشش وکړئ چې دغه د دانش صاحب رنګ خپل کړي ځکه دا خو په خانقاه کې باید هر پیر خپل هغه پرېږدي که نه خلیفه سجاده نشین. د دې نه خو وروسته موږ تاسو سره زه ته د خدای عمر ورکړي که نه چې دغسې بیا داسې نه وي چې باید بل رقم وي. نو شعر بیتونه مې یادول که نه یو مطلب ده لا مې غزل کړی نه ده چې چړي زما قاصد چړي را یادوي. چړي زما قاصد چړي را یادوي د ذکر تسبیح ما ته عاشقي را یادوي. یو دوه بیته نور دي چې قسمت مخکې کوي ما امامت ته چې قسمت مخکې کوي ما امامت ته په هغه ورځ مې پټکای نه ویلی او مخ به څنګه ګرځوي له عاشقۍ نه مخ به څنګه ګرځوي له عاشقۍ نه چې بې زړونه یې او خدای نه یې ویلی. څومره ښه واله ډېر ښه بسمیل صاحب. بسمیل صاحب د شاعرۍ نه مخکې چې تا کوم ژوند و او د شاعرۍ نه وروسته کوم ژوند و په دې کې کوم تفاوت سړی بیانولی شي چې مثلا هغه وخت کې زما ژوند یا خوندور یا نه و یا مې اوس ژوند بڼه بدله شوې یا خوندور دی یا نه دی؟ ما ته خو معلومېږي ځکه چې دغه د شاعرۍ نه مخکې د ما ډېر د محرومیت ژوند و نه زه داسې خصوصي ملګرو خبر دی له ما نه او د شاعرۍ نه وروسته خو بیا خلک زه د پښتو ژبې شاعر یم که نه نو دا څوک چې د شعر و شاعرۍ سره مینه لري که هغه په پېښور کې دي که په کوټه کې دي که په افغانستان کې دي که نه هغوی داسې 90% خلک ما پېژني او د ما ته ډېره مینه راکوي. هغه که هر رقم خلک دي که نه ما سره تقریبا په 2018 کې ما فیسبوک جوړ کړی ده دغه دومره وخت کې تقریبا د ما 22,000 فالوورز دي که نه او پاڼه مې ده پرې 50,000 فالوورز دي دا د خلکو د مینې وجه نه کېږي که نه موږ مخکې شاعري نه داسې عادت معلومه د شاعرۍ نه مخکې حالت د شهرت نه مخکې
یوه خولۍ مې اخیستې وه په بازار کې یو دغه خپله زړه خولۍ مې په جب کې اچولې وه لږه راوتلې وه نیمه پاتې وه که نه باسکل مې هم ډېر زوړ و پیسې مې هم شکېدلې وه الفت مجلې بې واخیسته ښکش و که نه شعر مې ما سره به یې لانجه وه زما شعر ولې نه نشرې نو وضعیت به م نه و که نه مجلس به یې کوه ما ته به یې سړی مستې هم نه راکوله مې طبیعت بند سو که نه بیا وروسته چې دوی د ما شاعري شکېدلې وه چا درته زه یاد کړی وم که نه نظیر د ما شعرونه یې ورته ویلي وو چې بسمل د داسې دوا سره کوم بسمل خو دلته راځي که نه موږ ولک ویل د وروسته د هغه نه لکه دغسې حالات د شاعري اوس زموږ یو ورځ راغی کتابخانې ته نو زه داسې ناست یم او دی بایسکل باندې دا پنسۍ یم شکېدلې ده سپلی یم لکه چې شاته ایښي دي په دغه کې کنجوغه کې وایي ته دا زما شعرونه ولې نه نشرې ما ویل ته ستا شعرونه کوم یو دي خو الفت هغه فایل را سره وه مې راواخېسته دوی ویل دغه زما شعر دی دا څو ځلې مې رالیږلي شعرونه او نه نشرې ما ویل خو شعر به دې چندان شعر نه وي ډېر خفه لاړه بل وخت نظیر راته وویل نظیر زموږ ملګری نظیر راغلی و دغه ته نظیر احمد نظیر پېښور ته راغلی و هغه ما ته ویل چې دلته یو څو بیتونه یې ویل ما ولکه دا چا دي وایي دا هلته زموږ یو ملګری دی لوګر دی او بسمل نومېږي ما ویل دا څه وایي دا خو راځي ما ته دلته ملا وایي ما ویل دا خو سړی بله ورځ چې راغی ما ویل راځه کښېنه شعر مې ورته نشر کړ لکه چې عکس مې بیا درته هغه البم کې نشر کړ هماغه اوله ورځ ستا ما ته د بازار نه روټۍ راوغوښته شروع شوه بلکل یعنې بسمل صاحب ستا ښه زندګي له شاعرۍ نه وروسته پیل شوې ده شاعرۍ نه وروسته پیل شوې ده بلکل دا ښه خبره ده د نظیر په ده باندې ډېر زیات ګران دی نظیر ته یې ځینې بیتونه هم ویلي دي ده اصل د ما د ادب د دنیا اولنی ملګری چې ده نظیر ده بلکل ده در یو بیت هم ویلی که هو یو بیت مې ورته ویلی و چې زه په تندي کې د بخت دومره کریډټ نه لرم چې د نظیر سره یو څو دقیقې خبرې وکړم نو نظیر سره اوس هم خبرې کوې هو نظیر خو زموږ نه لاړ او ډېر مصروفه ده نو هغه به دلته طالبانو وختو دواړه به یو ځای ادبي ټولنې ته راته بیا خپل تارونه او مشترکات سره را پیدا کړل نظیر ډېر خوږ هلک و هغه به د میلمه به یې ډېر خوښ و حتما به کابل کې خو به خلک هغه وخت کې میلمنونه پټېدل خو ده به داسې و چې دی به میلمه پسې ګرځېده چې میلمه پیدا کړي ډېر خوږ انسان بسمل صاحب یو بل شعر هم وانورو شعر به واورو نو کوم شعر وایم دا یو شعر زه هر چېرته وایم هماغه ذهن ته راځي پخوانیو شعرونو کې به یو شعر وایم وایه هر یو ستا ته د هوریل طالب جان ما یو بیت شعر وایم چې کله مې ورځې په اوږو وړي کله شپه په اوږو لکه چې خلکو وي اخیستې جنازه په اوږو فرهاد د ژوند غر نړومه په شیرینې پسې دا شپې او ورځې ګرځوم لکه تیشه په اوږو شمې پتنګ په تا مین نه دی ساړه یې کېږي سحر خو نه درځي چې نه یې لمبه په اوږو شمې پتنګ په تا مین نه دی ساړه یې کېږي سحر خو نه درځي چې نه دی لمبه په اوږو او یوه شمله یوه کمسۍ له سره تاو که لکه توره پګړۍ یوه شانکه دلربا لکه شمله په اوږو که بزرګان وایي او د زړونو کشف کېدلی ورته ښکلو به ګرځاو بسمل صاحب زاده په اوږو ډېر ښه د بسمل صاحب یو بل بیت هم ده دا رقم دا د هغه د عشق په باره کې عشق که ادمزاد وی لوګری به و ملا به و نوم به یې بسمل و له هر چا سره به یې مینه بسمل صاحب د مینې خبره تا وختي وکړله چې مینه خو امکان نه لري چې یو څوک د انسان وي او مینه دې ونه کړي نو ستا د مینې داسې قصې هم شته مخکې له واده او وروسته له واده نو مینه خو داسې دلته خو مینې ته یو ټک کېښودل شوی دی چې واده دې وکړو مینه ختمه بیا حق نه لري چې مین سي زموږ په ټولنه کې نه مینه خو داسې چل نه چې دغسې دا بل رقم هم تعبیرېدلی چې دی تا خبره که نه چې څوک یو چېرته مین یې نو بیا کومه شپه هغه خپله معشوقه یې وکړه نو په هماغه ورځ باندې بیا خبره خلاص شوه عشق ختم شو که نه نو دا چې کتاب کې لیدلي وو چې د عشق ناکامي کامیابي ده او کامیابي ناکامي ده نو اصل کې یوه خبره دا ده چې د انسان وجود تجدد پسنده ده چې د مینې خبره شروع شوه نو باید هغه صاحب تبریزي وایي حدیث زلف به پایان نمیرسد صاحب سخن دراز مکن از حدیث مار مپیچ نو دا مشهوره ده که نه چې مار قصه دې شروع کړو دې نه ختمېږي د زلفو قصې دي نو دا خو به شروع دا خبره نه بیا خبره
پیدا کېږي. نو د انسان وجود چې ده تجدد پسنده ده، یو شی همیشه نه خوښوي. بالکل. که نه؟ نو د هغه مینه له همدې نه صاحب هغې د ما یو بیت ده، دغه ما بل ورځ د حافظ یو غزل ولید، هماغه د ما بیت او د ده بیت یو شی و، یوه خبره وه، خو د هغه لږ هغه و هنري و بیت یې که نه. ابرو شیدا شدم از آن که نگارم چو ماه نو، شیدا شدم از این که آن که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. نو دغه خبره همدغه خبره ما مخکې دغه نه چې دغه بیت وګورم کړې وه چې یا هېڅ نه لیدلی او یا هر وخت را سره وی، چې مې یا هېڅ نه لیدلی او یا هر وخت را سره وی. دغه لږ لږ داسې وینم بس همدې خراب کړم که نه. نو دغه مینه له همدغه نه پیدا کېږي چې کله دغه کله لیدلی کله نه لیدلی که نه، چې دغه نفس دې وایي چې رایې کوه تی نه ورکوې. ډېر به یو چې لیدنې که تکراري شي نه تکراري نه، چې کله د هغه پکې دغه معشوقات نه که نه، چې هغه مالک و ته مملوک وې عاشقي ده، او چې کله هغه مملوک سو او تا د لاس لاندې سو، هر وخت د امکانات تا ته پیدا سو چې ته یې ووینې او ته یې راواخلې او ته د سره یې کړې که نه، او چې هغه د باسکټ په خنجوغه کې درسره کښېنې بیا عاشقي ختمه سوه که نه. نو عشق له همدغه نه پیدا کېږي. مولانا زما یو عاشق ملګری و، هغه د عشق د هغې ډېر ښه تعریف کړی و چې دا مجازي عشق چې دی دا د حقیقي عشق یو پوړی ده. بیا هغه ډېر ښه دلیل ورته ویلی و. هغه وایي چې دا مثلا هغه وایي زما یو معشوقه وه، ما به په ذهن کې هر وخت هر کار چې کوو داسې به مې ګڼله چې دا ما ویني. بالاخر خفه شولو، همداسې ما داسې احساس کوه چې دا چېرته دی او دا څنګه دی او دا د خپلې معشوقې پسې دغه و. بیا مې کېناستم فکر مې وکړه چې ګوره یو څوک چې همیشه موجود دی هغه ما هېر کړی دی، او یو څوک چې نشته هغه مې په ذهن دومره سپور دی چې 40 ساعته زما په ذهن باندې دا معشوقه سپره ده که نه. او بس داسې کار یې وکړه چې لاړم د خدای طرف ته، یعنې حقیقي عشق ته لاړم. هغه مجازي عشق همدا رهنمایي راته وکړه یا لاره راته خلاصه کړه، یا په دې پوړو زه وخېجولم چې زه په دې پوه شوم چې یو څوک همیشه شته هغه زه نه یادوم، او یو څوک چې نشته هغه مې په ذهن سپور دی که نه. نو دې طرف ته لاړم. دا یو ما خو لنډ وویلې چې مولانا خو نور پوه شو چې د مجازي عشق چې دی دا د حقیقي عشق یو پوړی ده. دا بعضې هغه د عربي مقوله هم ده که نه چې المجاز قنطرة الحقیقت، دغه مجاز چې ده د حقیقت پول ده. دا ډېر علما کېدای شي ورسره موافق نه وي، خو زه یو بله فلسفه درته بیانوم د دې خبرې چې دغه مجاز څنګه د حقیقت پول کېدلی شي. دا داسې کېدلی شي چې کله یو څوک په چا باندې مینېږي که نه، نو هغه داسې نه مینېږي چې ده ته دا ټوله مینه چې د یو چا سره د هغه د وجود ته راسي. انسان له هر شي سره مینه لري. دلته زه مینه راوستلی یم، د ما ډېر لږ مینه د کتاب سره ده، لږ مې د چای سره هم مینه لرم، زه د ګوړې سره لرم، د موبایل سره، د وطن سره، له هر شي سره، د خدای سره، د مور سره، د اولاد سره. نو کله چې یو څوک مینېږي که نه، دغه د هر دغه ټولې مینې یو چا ته متوجه شي. یو څوک په یو چا باندې مین دی که نه، د کتاب مینه به راواخلو. یو څوک چې ډېره مطالعه کوي، زموږ یوه خپله ده په جرمني کې اوسېږي، هغې چاته ویلي وایي زه بل نه لرم، د ما بنده سره د کمپیوټر ده، هماغه سره اخته یم. نو یو څوک چې په چا باندې مینېږي، د ټولې مینې چې دی یو خواته متوجه شي. نو دا بیا څنګه حقیقت باندې اوړي چې کله اوس یو څوک مخکې رسي مین نه وي یو سړی، هغه غواړي چې مثلا صوفي ده که نه، یو چا نه مریض و غواړي چې مثلا مینه د خدای سره شي، هغه دپاره مشکله وي، ځکه هغه د کور سره مینه لري، د وطن سره مینه لري، د کتاب سره. نو دا به څنګه دغه د ټولو شیانو نه خپل زړه راباسي او خدای ته به یې متوجه کوي. خو د مجاز یوه مرسته دا ورسره کوي که نه چې مخکې له هغې مجاز په واسطه باندې د ټولو شیانو د زړه راښکېدلی. نو که چېرې د دې سړي خدای مل سو که نه، خدای طالع بیدار او معشوقه عشق کې ناکامه سو که نه، نو فقط داسې یو بل قدم پاتې ده، دې خواته به راواوړي که نه. نو دغه موږ ویل تمرین یې کړی دی، تیار تمرین ختم. دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې، جګړه ده وطن وران دی، لیلا پیغله زه باګرام کې همدغه مو تندی دی ښه نو څنګه یې کوې. او په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې.
پوهېږم چې ښکلي کبرجن دي عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه که نو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسمل دغسې شاعر ښه نو څنګه ډېر د بسمیل صاحب یو بل بیت هم و د دې ځوانانو د بسمیل صاحب د بیتونه ډېر زیات خوښېږي ډېر زیات یې خپروي په دې خواله رسنیو کې مرګی حق دی خدا خوند نه کړي بسمیله چې د تره زوی دا پوره غزل وکړي یوازې نه همدغه یو بیت ډېره زیاته مننه بسمیل صاحب موږ خو ډېر زیات خوشحالېږو والا چې تاسو ونه هم وینو او یوازې بیتونه مو په خواله رسنیو کې ولولو موږ هومره خوند ترې نه اخلو او بیا چې مخامخ در سره کینو مجلس وکړو لا ډېر زیات خوند ترې نه اخلو بس خدای دې اجر درکړي موږ خو ته اوس له شعر خو دا هم د شعر که بس د دې اوس سړي کار نه ده که نه نو اوس خو به ما نه خفه نه یې نه بس لاس راک به کېدلی شي پسې یاره ډېره مننه بسمیل صاحب خوشحاله اوسئ